څوک چې سورۃ الفاتحه وای او سورۃ اخلاص سره درې کرته وای او مړو ته دی وبخو پیږي هر چاته چې دی وبخو یو یو مړی ته الله په جنت کې یو یو بنگله جوړای نو چې لس مړو ته دی وبخو سو بنگلې لس دی وین کې ته لس ور کوي وین کې ته سو ور کوي یو حدیث کې راغلی دی چې څوک سورۃ الفاتحه یو کرته وای الحمدلله اول قل هو الله احد لس کرته وای او مړو ته وبخي نو الله تعالی یو یو مړی ته یو یو بنگله ور کوي سو مړی ته او چې د ټولو ادری خلکو ته دی وبخ نو یو یو ته بنگله ور کوي تا ته به څومره درکوي څومره چې مړي نو والکه چې په ادیره تېرېږئ که نه نو دعا ورته کوئ او سورۃ الفاتحه وایي ښه او هغه ور بخئ ښه طریقه درته زه وښیم ځان سره سټاک دی سټاک څنګه دی سټاک کېنئ یو ځل الحمد ووایئ لس کرته قل هو الله احد یو شو که نه بیا کېنئ بیا دا ځان سره وساتئ بیا چې کله لاره کې زه یو ادیره کې مړی قبر راشي بس هلته به یو ور وبخي لس کرت دی ویلی که نه ورته چې یا الله هغه اول کرت مې چې ویلی نو هغه دې مړي ته مه وبخ دې ادیرې ته بیا چې بل راځي دویم کرت مې ور وبخو هغه چې دریم راځي دریم کرت داسې سټاک ځان سره ساتئ دومره ډېرې بنګلې به مو شي جنت کې ښه او دا مړي هم درته دعا کوي چې الله دې خوشحاله که طالب جانه تا خو موږ سم ماړه کړو که نه پوهېږې نو دا اسانه لارې دي ښه